د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د نړیوال جام سفر پای ته ورسید. د نوموړي 15 سفر له پای وروسته افغان لوبډله د همدغه سفر په سبا د سوداګریزو لوبو په لوري وخوځېدل او په پاشلي توګه ځینې لوبغاړي یو په بل پسې روان شول. دا ډیره مهمه او اړینه وه چې د نړیوال جام له سفر وروسته افغان لوبډله هیواد ته راغلې وای او د هیوادوالو له ګرم استقبال او هرکلي سره مخ شوي وای، ځکه افغان لوبغاړي د الله جل جلاله په مرسته او د هیوادوالو په حمایت، تشویق او هڅونې دغه مقامونو ته رسیدلي دي. او اړینه ده چې افغان لوبغاړي هم د افغان هیوادوالو او کرکټ مینوالو د احساساتو قدر وکړي. خو نوموتي افغان لوبغاړي په ناڅاپه ډول د بهرنیو لیګونو په لور وخوځېدل او د لوبډلې د بیرته راتګ کیسه هم هماغه ډول سړه او مبهمه پاتې شوه. مشر روزونکي جانټن ټراټ یو کال مخکې د 2023 نړیوال جام په لړ کې په کنایوي شکل افغان لوبغاړو ته ویلي وو چې تر هر څه لومړی خپل ملي مسؤلیت ومنئ او خپل هیواد ته ژمن واوسئ، ځکه دا عزت او قدر تاسو ته لوی افغانستان در په برخه کړی ده. اوس پوښتنه دلته ده چې دا د کرکټ بورډ کمزوري ده او که لوبغاړي قصدا نه غواړي هیواد ته راشي. هندي لوبډلې په نړیوال جام کې د سفر له پای وروسته مستقیم له زیمبابوې سره سیریز برابر کړ او دا د هند یوه پالیسي ده چې هیڅ لوبغاړي ته په بهرنیو لیګونو کې د لوبېدلو اجازه نه ورکوي، کوم څه چې د دوی لوبغاړو ته یو خاص انداز او مقام ور په برخه کړی ده. کرکټ بورډ په دې هکله خاموشه او د لوبډلې د راتګ کیسه هم سړه ده. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځوابوي.